بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتنا الجديدة. نرحب بكم جميعا. درنو قدرمنو دوستانو ستړي مشئ او په خیر راغلی. دا د یو ځل بیا ستاسو په درانه حضور کې حاضر شوي یو او د نن ورځې درس تاسو په درانه حضور کې وړاندې کوو. موږ په تیر درس کې تر 14مې صفحې رسیدلی وو او هغې څخه مو یو مثال لوستی و د تمرین څخه. نو نن ورځ به هغه پاتې تمرین ولولو. راځو دغه بل تمرین وایو چې ترکیه هلته ترکیه ده. دا څنګه موږ جوړوو، محاوره څنګه کوو. التدریب الثالث تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. یعنی خپل دوست سره محاوره خبرې اترې وکړه لکه څنګه چې په لاندې مثال کې دي. ښه موږ راځو ترکیه موږ ته راکړې. ترکیه څنګه جوړو؟ وایي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لومړی طالب وي، دویم زده کوونکی جواب ورکړي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. لومړی زده کوونکی بیا پوښتنه کوي چې کیف حالک، ته څنګه یې، صحت مبارک دې څنګه ده. الطالب الثاني دویم زده کوونکی وی بخیر والحمدلله، زه ښه یم، د الله احسان ده. پوښتنه کوي لومړی طالب چې لومړی زده کوونکی ما جنسیتک، ستا جنسیت د کوم ځای ده، کوم جنسیت لري. دویم طالب جواب ورکړي چې انا ترکی، زه ترکی یم. لومړی طالب ورته وي چې اهلا وسهلا، ستړی مشئ او په خیر راغلی. اوس راځو مصر ته. دلته جلی ده. موږ څنګه محاوره جوړو؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دویم طالب جواب ورکړي چې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. طالب الاول پوښتنه ترې کوي چې کیف حالک، کیف حالک، ستا صحت څنګه ده. جلی ته وایي یا ښځې ته وایي. طالب ثاني جلی وایي چې بخیر والحمدلله، زه ښه یم، د الله احسان ده. لومړنی طالب چې پوښتنه کوي چې ما جنسیتو کې، ته د کوم هیواد، ته کوم جنسیت لري، تا جنسیت څه ده. دویم جلی ورته وایي چې انا مصریه، انا مصریه، زه مصری یم. طالب لومړی زده کوونکی ورته وایي اهلا وسهلا، ستړي مشئ او په خیر راغلی. دا دوه پاتې مثالونه تاسو خپلو منځو کې ولولئ او له ځان سره تکرار کړئ. التدریب الرابع څلورم تمرین تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. خپل دوست سره محاوره وکوه لکه څنګه چې په مثال کې ده. ها مسمک، المثال مسم ته بدر ورکړل ته ترکیه ده. مسمک، ستا نوم څه ده. هغه جواب ورکوي چې اسمي بدر، زما نوم بدر ده. پوښتنه ترې کوي چې من این انت، ته د کوم ځای څخه یې. طالب ثاني ورته وایي انا من ترکیه، زه د ترکیې څخه یم. بیا ورته وایي چې هل انت ترکی، آیا ته ترکی یې. هغه ورته وایي چې نعم هو انا ترکی، زه ترکی یم. هغه ورته وایي طالب الاول ورته وایي اهلا وسهلا، ستړی مشئ او په خیر راغلی. دلته مصر ده، دغه سعید چې ده مصری ده. نو موږ دا څنګه جوړو؟ موږ ورته وایي چې مسمک، ستا نوم څه ده. هغه وایي چې اسمي سعید، زما نوم سعید ده. پوښتنه ترې کوو من این انت، ته د کوم ځای څخه یا سعیده. هغه وایي انا من مصر، زه د مصر څخه یم. بیا ورته وایي چې هل انت مصری، آیا ته مصری یې. هغه موږ ته جواب ورکوي چې نعم هو انا مصری، زه مصری یم. داسې انور او سوریه اقبال پاکستان. انور ته راځو. وایي چې مسمک، ستا نوم څه ده انور.
انور چې انا اسمی انور زمانم انور ده. بیا ته پوښتنه کو چې من اين انت ته د کوم ځای څخه یې؟ هغه موږ ته جواب راکړي انا من سوریا زه د سوریې هیواد څخه یم. بیا ته موږ پوښتنه کو هل انت سوری ای انت سوریایی؟ هغه جواب ورکړي چې نعم هو انا من سوری انا سوری زه سوریایی یم. بیا ورته چې اهلا وسهلا ستړی مشو په خیر راغلی. دا بل مثال تاسو حل کړئ. راځو اتلسمې صفحې ته الوحدة الأولى لومړنۍ برخه الدرس الخامس پنځم درس التدریب الخامس پنځم تمرین تبادل السؤال والجواب مع زملائك تبادل السؤال والجواب مع زملائك. وای محاوره وکوي یو پښتنه ځوابونه وای د خپل ملګرو سره. مخکې ما زمیلک او مفردو یعنی خپل یو دوست سره. دلته ما زملائک د خپل ډیرو دوستانو سره جمع ده. دلته دا څنګه تمرین ده؟ لومړی تمرین راځو وایو چې الف ورکړی ب جیم. طالب الاول چې اسمی محمد زمانم محمد ده. ما اسمک ستانم څه ده؟ او ما اسمک ستانم څه ده؟ هغه جواب ورکوي چې اسمی احمد مثلا. ما اسمک؟ دا ورته چې اسمی خالد. ما اسمک؟ اسمی نیازه. ما اسمک؟ اسمی ولید مثلا. بی ویو انا من ترکیه زه د ترکیې څخه یم. من اين انت ته د کوم ځای څخه یې؟ نو دوی انا من افغانستان زه افغانستان څخه یم. من اين انت ته د کوم ځای څخه یې؟ بیا بل ورته چې انا من پاکستان زه پاکستان څخه یم. من اين انت ته د بل ملګری ته وایي ته د کوم ځای څخه یې؟ هغه ورته چې انا من بنگلادیش. انا مثلا من بنگلادیش او انا من عراق مثلا. من اين انت یعنی دا داسې ده چې تقریبا څلور دانې زده کوونکي دي ټول سره ناست دي. یو وایي چې اسمي محمد زمانم محمد ده. بل ته وایي چې ما اسمک ستانم څه ده؟ هغه بل وایي چې اسمي احمد. ما اسمک ستانم څه ده؟ همداسې نور. ډېر اسانه ده. راځو د بې جز ته. انا من ترکیه زه د ترکیې څخه. من اين انت ته د کوم ځای څخه یې؟ انا من سوریا او انا من افغانستان زه افغانستان څخه. من اين انت ته د کوم ځای څخه یې؟ بیا ورته چې طالب ثاني ورته انا من پاکستان زه د پاکستان څخه یم. من اين انت د کوم ځای څخه؟ دریم طالب ورته چې انا من مصر زه د مصر څخه یم. من اين انت ته د کوم ځای څخه یې؟ څلورم طالب ورته چې انا من عراق زه د عراق څخه یم. جیم ته راځو. انا ترکی زه ترکی یم. ما جنسیت وکه ته کوم جنسیت لري یا ستا جنسیت څه ده؟ ورته چې انا افغانی زه افغانی یم. ما جنسیت وکه ستا څه جنسیت ده؟ انا مصری زه مصری. ما جنسیت وکه. همداسې ټول مثالونه. دلته لیکلي چې يذكر كل طالب اسمه واسم بلده وجنسيته. هر یو زده کوونکی دی خپل نوم ووایي او د کوم هیواد څخه چې د هیواد نوم او جنسیت او کوم جنسیت لري. دا ډېر اسانه و. التدریب السادس شپږم تمرین اجب. ځواب ورکړه ځواب ووایه. اوس دا هم محاوره ده. دې ته به موږ څنګه ځوابونه وایو؟ ډېر اسانه ده. یو کس راځي
وایي چې السلام علیکم، موږ ورته جواب ورکوو چې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. بیا هغه موږ نه پوښتنه کوي چې ما اسمک او ما اسمک، ستا نوم څه ده؟ زه جواب ورکوم چې انا باغچه ګل او انا نیازی، زما نوم څه ده؟ اسمي نیازی، زما نوم نیازی ده. څلورم ته راځو، پوښتنه کوي چې کیف حالک، ستا صحت څنګه ده؟ زه ورته وایم انا بخیر الحمدلله، زه ښه یم، د الله فضل ده. بیا هغه موږ نه پوښتنه کوي چې من این انت، ته د کوم ځای څخه یې؟ زه ورته وایم انا من افغانستان، زه د افغانستان څخه یم. بیا موږ ته وایي چې ما جنسیتک، ستا جنسیت د کوم ځای څخه ده؟ زه ورته وایم انا افغاني، زه افغانی یم. بیا وایي موږ ته چې هل انت پاکستانی، آیا ته پاکستانی؟ موږ بیا څنګه جواب ورکوو؟ لا انا افغانی، زه افغانی یم. بیا وایي هل انت من سوریا، موږ به جواب ورکوو لا زه نه یم، انا من افغانستان، زه افغانستان څخه یم. بیا اخر کې سره خدای پاماني کوو، وایي چې مع السلامه، بیا موږ هم جواب ورکوو مع السلامه. ډېر اسانه ده، خپلو منځو کې ووایي. ښه، راځو 19مې صفحې ته. الوحدة الاولى، لومړنۍ برخه. الدرس السادس، شپږم درس. القراءة والكتابة، لوستل او لیکل. اولا لومړی القراءة، لوستل. التدريب الاول، لومړنی تدریب، لومړنی تمرین. انظر، وګوره. واستمع، غوږ ونیسه. واقرأ او ولوله. ښه، زه دا درته وایم، تاسې زمانه وروسته وایي. انا، انا، انا متکلم لپاره ضمیر ده چې زه، که ښځه یو یا نری دواړو ته استعمالیږي، که مذکر یا مؤنث دواړو ته استعمالیږي. انت، انت ضمیر د چا لپاره؟ مخاطب لپاره. ته، انت، انت، انت. کچیره نر وي، کچیره ښځه وي، د ښځې لپاره انتې، ته، انتې، انتې. کچیرې نر لري وي، څنګه ورته استعمالو؟ هو، هو. او کچیره ښځه وي، هي، هي. طالب، طالب. مدرس، مدرس. طبيبة، طبيبة. طالبة، طالبة. هذا د مذکر لپاره استعمالیږي، اشاره. هذا رجل مثلا، یا هذا الولد. هذه د ښځې لپاره. هذه اختي. خالد، خالد. التدريب الثاني، دویم تمرین. ضع علامة الصح على كلمة المماثلة في كل مجموعة. ضع علامة الصح على الكلمة المماثلة في كل مجموعة. په دغه څلور مجموعې موږ ته راکړي، نو موږ دلته کلمې هم راکړي، نو په هره مجموعه کې به همغه مناسبه کلمه ږدو. مثلا هو راځو، وایي چې د دغې هو مماثله په دې معنی چې همدغه شان بل چیرته هو هم پیدا کړ، نو هلته به تاسې صحیح علامه کیدئ. یعنی هو هم چې په دغه څلور هغه موږ ته راکړي، کلمات راکړي یا چوکاټونه موږ ته مجموعې راکړي، په هر چوکاټ کې چې موږ هو پیدا کړه، همالته موږ صحیح علامه ږدو. مثلا زه وایم هو کوم ځای کې ده؟ آیا هو دا ده؟ نه، دا هذا ده. هو دا ده؟ هي؟ نه، دا هي ده. هو دا ده؟ هو. نو دلته به صحیح علامه کیدئ. همداسې دویم ته راځو. الثاني طبيبه. طبيبه په کوم چوکاټ کې ده؟ په الف چوکاټ کې طالب ده، په ب چوکاټ کې زده اول په لومړي چوکاټ کې طالب زده کوونکی ده، په ب چوکاټ کې طبيب ده، ډاکټر ده، په جیم چوکاټ کې طالبه ده، زده کوونکی ده، او په دال چوکاټ کې طبيبه ډاکټره ده. نو دا ډاکټره ده، دلته به صحیح علامه ږدو. راځو دریم ته. الثالث انت.
ان ګورو چې په کم چوکاټ کې ده، امال ته منګه صحیح علامه ږدو. ان د جیم په چوکاټ کې ده، دلته علامه ږدو. الرابع څلورم ترازو طالبه. طالبه په کم چوکاټ کې ده؟ د بی چوکاټ کې، دلته به کېدو. همداسې دا مثال هم. الوحدة الأولى لومړنۍ برخه، الدرس سادس شپږم درس، التدریب الثالث دریم تمرین، صل بین کلمتین مماثلتین. صل وصل کا د دوه متشابهو یا مماثلو کلمې ترمنځ وصل کا. دوه کلمې چې سره یو شان وي د هغو ترمنځ وصل کا خط. صحیح. موږ راځو دا تمرین حلوو، ډېر اسانه ده. اوس موږ ته یو مثال راکړی چې په یعنی دا لومړی چوکاټ کې چې کم کلمات دي دا د بیله چوکاټ سره وصل کا، خو داسې وصل کا چې مساوي سره یو شان سره. اوس مثال کې موږ وایو الثالث دریم ترازو، دلته هم طالبه ده، دلته هم طالبه ده. نو طالبه د طالب سره نخلو، زده کوونکي د زده کوونکو څخه. موږ راځو انت دغه ده، دا موږ غواړو د بی چوکاټ همداسې مساوي پیدا کو، یو شان پیدا کو، ورسره وصل کو. انت کم ځای کې ده؟ دغلته ده، نو دلته به موږ وصل کو. همداسې مثلا نعم، د نعم موږ مناسب پیدا کو، یو شان هغه ورسره وصلو. مثلا نعم دغلته ده، دا زی کې نعم یعنی هو. څلورم طبیبه کم ځای کې ده؟ طبیبه ګورو جیم کې ده. نو داسې سره نور کلمات وصل کې. ډېر اسانه تمرین ده. التدریب رابع څلورم تمرین، انظر وګوره، واستمع غوږ ونیسه، او وقرأ ولوله. تاسې زه درته وایم، تاسو غوږ ونیسئ او هغه تکرار کړئ. هو طالب هغه زده کوونکی ده. هي طالبه هغه زده کوونکې ده، یعنی ښځه ده، ښځه زده کوونکې ده. هو مدرس هغه استاد ده. هي مدرسه هغه استاذه ده. انا ترکی زه ترکی یم. انا من سوریه زه د سوریې هیواد څخه یم. انا مهندس زه انجینر یم. انا من پاکستان زه د پاکستان څخه یم. هي مصریه هغه جلی مصری ده، د مصر څخه ده. الوحدة الأولى لومړنۍ برخه، درس السادس شپږم درس، ثانیا الکتابه. اوس مخکې موږ قرائت ولوسته، اوس کتابت وایو، لیکنه، لیکل. العرض وړاندې کول. الف، د الف لیکل څنګه کیږي؟ په اول د کلمې کې څنګه کیږي؟ په منځ د کلمې کې څنګه کیږي؟ په آخر د کلمې کې. هم الف، هم دال، هم زال. درې حرفونه موږ ته راکړي چې د اول د کلمې کې څنګه لیکل کیږي، په منځ د کلمې کې څنګه لیکل کیږي، او په آخر د کلمې کې. الف راځو وایو چې الف په اول د کلمې کې داسې لیکل کیږي الف، بیا الف په منځ د کلمه کې داسې لیکل کیږي، په آخر کې داسې. لکه انا کې ګور الف دلته لیکل شوی داسې. سأل په منځ کې داسې لیکل شوی، سین الف لام. توضأ په آخر کې داسې لیکل شوی. اوس دال ته راځو. دال په لومړي سر کې داسې لیکل کیږي، په منځ کې داسې او آخر کې داسې. لکه دار دال داسې لیکل کیږي، په منځ کې مدرسون داسې لیکل کیږي، او په آخر کې واحدون، په آخر کې ده. همداسې زی په لومړي سر کې داسې لیکل کیږي، په منځ کې داسې او آخر کې داسې. دا اسانه تمرینونه دي. تدریب الاول لومړی تمرین، مر بقلمک علی الحرف، یعنی په دغه حرفو باندې قلم اوه استعمال کا، یعنی تازه کل الف ته دلته تیار الف ورکړی، تاسو بل ته قلم کیږي هم داسې الف به ولیکئ تمرین غوندي. دال به هم داسې ولیکئ، زال به هم ولیکئ، او تدریب ثالث کې الف هم ولیکئ. صحیح. دال به هم ولیکئ، زال به هم په اول د کلمې کې ولیکئ دلته، هم په دویم د کلمې کې، هم په منځ د کلمې کې، په آخر کې. التدریب الثالث دریم تمرین، مر بقلمک علی الکلمه. کلمه درکړې، نو تاسې مثلا قلم په کش کاږئ، یعنی تازه کوي.
انا انا انا. صحیح. بیا دلته هم ولیکئ چې انا 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 تر څو زده شي. سأل 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 تا اخره الى اخره. نو دا تمرین زده کړئ. العرض ب وړاندې کول د ب یعنی ب بخش وړاندې کول. الوحدة الاولى لومړنی درس لومړنی برخه. الدرس سادس شپږم درس. اوس موږ ته ری کلمه راکړې دي زی راکړې دي وایو راکړې. دا ډېره اسانه ده. د تقریبا داسې ونیسه چې د ماشومانو کار ده. نو دا ډېره اسانه ده. نو خپل هم حل کړئ او اسانه ده انشاءالله. که ری په اول سر کې رأس داسې لیکل کېږي په منځ کې داسې په آخر کې داسې همداسې زی او واو. صحیح. دا نور هم لکه څنګه چې مخکې ولوستل همدا شان لیکل کېږي. ډیره زیاته مننه دوستانو. هیله ده چې نننی درس مو خوښ شوی وي او یو څه مو ته زده کړي وي. دا د موږ تر دویمې وحدې پورې ورسېدلو تر دویمې برخې پورې ورسېدلو. زموږ درسونه انشاءالله دوام لري. خو د تاسو ټول نه مې هیله ده چې په کومې کلمې یا په کوم لغات چې نه پیدلی هغه موږ ته په یوټیوب کې په کمنټونو کې ولیکئ. د هغې ځواب به موږ درکو او زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او نور دوستانو ته ورسوي تر څو عربي ژبه لا پیاوړې کړئ او همدارنګه هغوی سره هم مرسته وکوئ. تر بیا مو په پاک او مهربان خدای سپارم. ښه ورځ ولرئ. الله مو مل شه.